دچا ټول وای دچا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں عامل اولے گلو عامل لاڑو زکات بسے زکات راغن کو رائے اڑو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتو اے عاملہ تمالی گلوی پا کمزوری اسبان دے استی تکڑ اسرا وستو دارا تا اوائے چی دا سنگ در تملاؤں شو ورتو یا میر المؤمنین یو کسرا مالو ما توی دا استی کمزور دے دا اسوا اخلا دا متا تحب کو پدے بان اخپل ضرورت پورا کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورت درخواست انہی گلو دا دینا بعد چہ دا عامل چاہتا ورتلو دا زکاة مورکوئی دا زکاة مورکوئی دا زکاة مورکوئی دا زکاة پا حق باندے پا ادا کولو پوئی گینا دا نفس نا مجبور دے خطبی باندے عمر فاروق دو جمعینا علاوہ کے ناسو منبر باندے خطب الولی ورتوی اے خلق قرآن از دیشی ما دا جناب رسول اللہ نا اوری دلی دی چدیو چاپ کور کے دید پارا دا بدا خو کمزور دا او بل سڑے ورتوی دا بل رکا بل در تزپ زکاة کے اخلما دی زکاة قبل ان کی تبا اللہ پورز قیمت باندے عذاب ورکی زکاة دا بخود خو کمزور دا دی پہ خپل ضرورت پورا کولے شی نمال مولانا سے ما تا دغیو خبر یاد دا چھ بغیر دا ٹیل نے جماعت کے و مدرسہ کی وقت تاسے وہ چھ مولانا سے تاب کے زکاة لگولے نا الحمدللہ دا پیلری دا پا زکاة ندی شوی گوری دا مزدور پیسی پا زکاة مانا دی ورکڑی الحمدللہ سوچ او نکی تاسے بدا اللہ نے یرے گئی خواہ الحمدللہ عزت دیر زیت یرے گم ماویم قسم در تخرم زمان زر کی درد رازی بیگام مانا زمان اخپلی ورود در پوس کو دیز دنر مولی سے منگا دا سر سیدی طالبانو تا ورکولی شو مرسک مسر طالبان مال بالکل ورک خو بل طالب تے ورک حالانکہ الحمدللہ ہوئی تما ادھا جون ضرورت پورا کری دے الحمدللہ بچو تا ہم دو جوڑے دویلم دو جوڑے دا خبر ہے نا دال او چی سب روجہ کی ما خولی زا آغی مرگونو تا خوشخبری ورکم چگوارے خدا قسم دے سر پشمنی مال ما زانتا ترکاری لگا ترکا کری دا پاگی میں دوبارہ لگ ٹماٹر اچھولی دیکھے چاہاں ٹول طالبان تو بیانا رسید اللہ دمرا ترکاری اگا ما صرف مرچک و ٹماٹر پا کی سیوابا اچھولے نور انشاءاللہ چیزا ما بچو سخول لی اگا ما پا دی طالبانو خولی دی او چی کم میں ما اگوستی آمی طالبانو تو ورکڑی دی الحمدللہ خویات ساتی رنو دا دن دے منگ با دے بانے چانا یرا نکو چی پا دے پلان کے خپنشنو زکاة دا اللہ حق دے دا با دا سمنگو تاسی ورکو چڑن بے بور باندے علم راولی یو دویم دا چی دا غی خلقو تمیم درخواست چکم خلق زکاتو نرا گنڈی مدرسی جوڑاول پا منگ باندے فرض عین ندی گوری لازم ندی مدرسہ خود حکومت کار دے اگر بے جوڑے منگتا از منگ اسلامی حکومتون اب مدرسے جوڑے خو کچا مدرسے تا دا سی مشورہ در نواغست چیرورا اس فی الحال دا پارا لکہ ما چاہتا ویلو مال دا سرسید خپلوان و غریبانانو تا اولے گا یولا کا اوز در روپی تقریباً برابر دلے دشمن مالو مال دا اگی بیرا اولے گل اللہ دی و تا اجر عظیم کی زمان مرگری سر پرتی دی الحمدللہ دل تلا اگا پیسی منگ بلگو انشاءاللہ پس باندے دا مدرسی پس چیخ ضرورتی پا اگی بلگو انشاءاللہ العزیز درخواست میں دا دے رنو عمر رضی اللہ عنہ ہوئی ما اولی دل چی سوگ دے عبدالرحمن بن عوف تمویل تر اوڑان دیش جمع توڑان دیش جمع اشوا دو خبری کری یو خبر ادا عمر رضی اللہ عنہ دو خبری کری یو خبر ادا کری منگوی زوی وی چی منگا خپل پلار اوگیتا اللہ سنو ورلان دکڑو اچت مکو نما تمی پلار ویل چی بچی وین روان دا دی تلاس کی دا ماویل پلار دیر خدا وین ما بندکڑا زما پلار وی بچی آتے مموالے نشما خو ایسو یا ما دو جماعت نمو اوباسا چی من مکمل شید سار وی زما دی دو خدای پزاد قسم وی زما پلار چی کلا عبدالرحمن بن عوف سجدی تلاڑو صحابہ سجدی تلاڑ زما پلار جللو زور ترالم بابا جانا در سیوا دے ما توی بچی در تجانمنا ما در رسول اللہ نا اوری دلیو
چې امام سجدی ته لاړ شي مقتدی ور سره سم لاړ شي الله رب العالمین جلال کې راشي زما دې په خپل جلال قسم وي زبدا یو قسم بغیر د بخنه پرېدم نا ټول ته بخنه کوما جاړم بچي په دې باندې جاړم چې خلق سجدي تلال زخکته کې دې شمنا و بچي سجده لګولې نشما ما می پلار تلی دل ما بجلل ما توي بچي جاړما د دو خبرو خیال ساته مال بابا جان ویا وې ډومبي خبره دا بچیا چې یو لاس دی چاپ زنجیرونو تړلې وي و بچي بل لاس دی کولاوي تکبیر تحریمی سرا جمع سرا منز کوا بیرات ویل اے بچڑیا جماعت مشاڑوا اخیر وقت بدا سرانشی ما دا نبی علیہ السلام نا اورید لی دی چه دا خلق جماعتو نا بعضی وقت کے را ڈکوی بعضی وقت کی بتشی یارو ما دی حدیث تا قتل دا عمر سے دی اثر تا ملی دل چه خدا پاک اوس چه سوچو گم دا روجہ دا گوره روجہ دا زمان جماعتو نا ڈک تش دی وقت ټول وې ډکه کې تشي زمانم بیکاره سړی لا بل شته نو مام بګه تقریبا الحمدلله سلور 15 ختمونه بغیر تراونه برابر ک الحمدلله نو دا دروځي برکت ته بیا مون قران نه رالو قران شریف بیا مونږه نه رالو نه الحمدلله زما بازرونه دي دا سر علي الحمدلله ار وخت جمعه کې جزراشم هغه په سر ورخته کړي خدای دې مونږ د قران شریف د تلاوت عادت کی قران شریف باندې یتیم کو دا برا اخلو ان شاء الله قرآن شریف با استاخ کی نگدو را اخلو بای که نبی را اخلو جواب راک یو دویم دا بچیا جب تبا امیش لاس وردن نکے تش وردن نکوو ڈکی را اوباسا مول پلارا داولی وی اللہ رب العالمین تا سخی لاس فخ دے بل پلارا بل نصیحت راتاو کا بل راتاو چی بچیا دس پنگیرو قدر کوا بچیا بل نصیحت در تا کمران از دیشا دا اہل بیتو عزت ساتا دا چا عزت ساتا؟ اہل بیتو وی پتی خبره که می پلار پا جڑا شو وی ما ورطویل چی بابا جانا پتی اخیری خبره پا جڑا شو او بچیا خیل کوا گوره خطا نشی اہل بیت دا نوسید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او اللہ قرآن کریم کے دی متعلق آیات را اولے گلو نو اے زویا دا اغی خلقو بڑیر خیل ساتی مامی پلار تاویل پلارا دا علی رضی اللہ عنہ ما تاویل دا خاندان رسول طول عزت و قدر بکے انشاءاللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یوزری سگور تراغی ورطوی یا دا عمر فاروق زویا زما یو درخواست ہے ورطوی دیر خدا صدی وی ما تا دا سے عمل اخایا چی جنت کی ما تا اللہ دا سے مکان را نصیب کی چی دا غین دا رسول اللہ زیارت کو ما نبی علیہ السلام گورم دا آقا مبارک ملاقات کو ما دا سے عمل را تا اخایا عبداللہ ابن عمر ورتسوی ورتوی اے بچڑیا دا اہل بیتو قدر کوا اہل بیت دا زان نشاتا مساتا دا زان نیوڑان دے ساتا اہل بیتو تا بدموایا اہل بیتو تا کنزل مکوا زکد نبی علیہ السلام ہم جوار گوان کے بابو بکر صدیق وی بیستر گخ کا تکڑی زما پلار بے بے اجل عثمان ذنورین بے او بے اولد دی ٹولو د محل دروازہ با علی شیر خداوی سوک چی دا علی خوخوی پا دی دروازہ بدن نکیگی او سوک چی دا علی خوخ نوی اغیب نزی نو اے بچیا دا اہل بیتو قدر کوا دا سڑوی زما دی دو خدے پزاد قسمی دی وقت پورے ما دا اہل بیتو قدر نکولو ما با اہل بیتو تلی دلنا وی راغلم عراق ترا ارسیدلم التا یوسو کور دا اہل بیتو موجودو تابعی دے وی چکل راغلم ما اگوی تا درخواستو کستاسی دا جون ضروریات سدی وی اگی کیو بودای خزوا وی اگوال چیسا منگ دا جون ضروریات منگ چاہتا نبیانو وجہ صدا چی منگ تا اللہ دیر لئی دولت را کرے مال چی صد دولتی در کرے وی منگ با دا جنت دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان
دروازه منګ یو چې زمونږ څو خوښیږي داخليږي با او چې زمونږ څو نه خوښیږي د نبی علیہ السلام ګوان به ورته نه حاصلېږي. وای دا تابعی په چغو چغو اوجلل چې والله دغه مې د عبد الله ابن عمر نه موریدل. دغه رنګ عبد الله ابن عمر هم او فرمایل عبد الله ابن عمر کې دو صفته یو پکې سوا صلی رحمی وا یو پکې سوا سخاوه او دریم پکې داو چې جمع سره مونږ کولو د جمع پابندي به کولو. ما مخکې جمعه باندې داغه واقعا بیان کړی و چې کله اذان وکړو نو ټول ساروي سرونه اعلان دي پس مکه کې خدل نو دینه دا پته ولګیدا چې څوکم د الله شي ټول مخلوق به د الله اگر اواله د دې انسان تابع به کی. نو درخواست مو دا درونو چې جمعهتونه به اوس شاړهونه ان شاء الله. او دویم درخواست مې دا دي ټول عوامو ته دا موبایل تاسو اسم استعمالوي د خدای د رضا د پاره د الله د رضا د پاره د دغه شرپسند خبرې ماوري. سوال درته کوم بس مې په دې نه توري چورګه به سوالي به سوالي او به سوالي یاد ساتي الله رب العالمین فیصله به تاسو وګورئ وخت انتظار وکئ ډېر ضرب وګورئ چې زما د محبوب په ذات کې ګستاخی کړې ده چې زما د محبوب د غلامانو په ذات کې ګستاخی کړې الله د دنیا نه به بی ایمان بوتلی دي. منګ او تاسو اهل سنت والجماعت چې الحمدلله کامیاب یو منګ کې ادب دي څه شه ده څه شه ده ورونو د صحابه کرامو نوم چې اخلي په ادب سره به اخلي د اولیاء نوم چې اخلي ادب سره به اخلي. درخواست درته کوم قران شریف را اخلي کولویا ځان سره سینې ته نږدې کوي دا نور دې رڼا ده ان شاء الله. جمعه ته چې راځي د جمعه د آداب او خیال ساتي. سفیان ثوری رحمت الله علیه په جمعه ته دنه کېدلو خپه به چوڑاندې کوله نو او بدریدو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يوشبي درود ونوالو اولیاء خوري لوی خلق شاگرد ورته حیران شو سفیان ثوری او درود دی ونوالو داسې لاري خو شاگردانو کې خو هغه ادب موجودي. سفیان ثوری رحمت الله علیه دا شاگرد باندې پوښه شاگرد مې طبیعت خراب دی سار چې سفیان ثوری جمعه تراتلونو لزلی درود شریف ویل سوزل به ویل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. خادم خاص ورته جی به ادبی دی معافی پرون بیگا تاسو درود اونولم داسې لاړ وی بچیا بیگا مې د آقا مبارک دیدار ته زړه شوی نو چې کله شپه کې زه ودو شم نو آقا خوب کې راغی ما ته وې سفیانا نن جمعه تراله او په ما دي درود ولې اونول ما ویل یا رسول الله یاد شوه مې وې زما یادې دلې ما ته پته ده چې زما ار یو درود تا ته پرشتي دروړي زما د خوب د ود کېدو نه وړاندې نو ما ویل نن به پرشتي درشو پتا به درود نه ان شاء الله زما ته پوس به اوکې و بچي ما په ژوند کې د آقا مبارک باندې داس یو عمل نه دی کړی چې دا غي نه وړاندې ما درود نه ویلې او چې کله درود او نو ایمانو بیگا ته پشپکی نبی علیہ السلام په خوب کې ګورما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ګوري دا درود شریف خبره مې ذکر دلوګه چې ماته ویلې شو چې ته درود شریف باندې بیان وسنه کې د جمعه ته چې راځو درود شریف با وړاندې وای حدیث کې ذکر نشتا چې درود شریف به وړاندې وي او بیا با دا دعا غواړي دعا نه همغه دلته خو نشتا خو د دعا بارکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د دعا نه وړاندې او رستو درود وای دا دعا الله سکی نو دا دعا د کنزلی دی جواب تاسو درنه کو دعا دا کنه نو چې دعا دا د دعا نه وړاندې درود وای چې به کله اوځي بیا درود وای به سوې اللهم انی اسالک من فضلک نو درود شریف به ان شاء الله وایو او سبا د اختر د ورځې لپاره د خپل ګوان پوره خیال اوساتئ. الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږ د ټولو هغه دوستان مسلمانان چې د چا کور کې ضرورت نه پوره کیږي هغه ته هم دعا غواړو
مسافر دعاګانو درخواست کړي او دارنګي دلته زمونږه ګوان کې زمونږ عوام او خواصو د دعاو درخواست کړي زبم دعا کوم ان شاء الله تاسو ور باندې امين وای دا زمونږ استاد د دې جمعه الوداع د بیا با پته لګینا چې راځو به یا به ناراضو به به جمعه ته رسیږو بلی جمعه ته یا به نه رسیږو به به رمضان راځي یا به ناراضي نو په شوق سره درود شریف اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم دعاؤك اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دعاؤك إله العالمين خدای زمون په جون باندې الله روغ رمټ صحت سره الله د کامل د توحید او د سنت د عقیدې سره الله د اهل سنت والجماعت الله په دغه کل عقیده مضبوطی سره مو الله په جون باندې بار بار رمضان راتلل نصیب کی الله او خدای هر یو روزه الله د هغه د نیولو توفیق را نصیب کی الله کریمه خدای سمره دوستان چې زمونږ وفات شوی دي د دې مدرسې ډېر اراکین هغوی په خاورو کې پراته دي اوس خو هغه وخت کې چې دا مدرسه وه او مونږه د خدای فقیرانو هغې خلقو په مونږ باندې بلا اعتمادو نن هغوی نشته خو یا الله د هغوی مونږ ته زرونه معتبر نو لکونه معتبر نو الله د هغوی اخلاص معتبرو د هغوی مینه معتبره و مونږ ته الله چا چې د جامعي د اول نه والا تر د اخره پورې روان دی او څوک تعاون کوي الله کریمه خدای د مرګ نه ورته وړاندې په جنت کې خپل کورونه لیدل نصیب کړي سره زمونږ الله زمونږ د بیبیانو د دوی د بیبیانو زمونږ د لورګانو د دوی د لورګانو زمونږ د زامنو د دوی د زامنو الله د ټولو الله زمونږ د مرګ نه وړاندې الله په جنت کې د خپل مکان د لیدو سعادت را نصیب کړي الله کریمه د امت د ټول امتیانو رمضان قبول منظور او فرمایي الله کریمه ډېرو مرګرو دلته سودا وکړه یا الله هغه سودای تا سره کړې ده الله خدای ته په دواړه جهان ورته الله نعم البدل ور نصیب کړي الله مال اولاد کی کاروبار کی برکتونه واچي الله زيو مسافر بندیم یو لا وارثه الله کریمه ندل تزه داسه وسیله او ذریعہ لرم الله هر صد استادی دا کورم الله د استاد مدرسې کور دی مال دې پکې شپې را کول را نصیب کړل دا نعمت دی الله خدای زما په ژوند باندې الله کریم خدای زما دا کور مدرسې ته قبول کی زما بچم ورته قبول کی زما ځان او مال ورته قبول کی الله کریم استاد محبوب ارشاد دی چې دا مدرسه زما د الله استاد محبوب ارشاد دا دروغ کیږي نه الله د دې مدرسې د خدمت لپاره منګ او زمنګ دوستان قبول منظور او فرمایي الله کریم جنت ته تیار کړه مؤمنانو ته خدای منګ مؤمنان وګرځي الله خدای منګ مؤمنان وګرځي الله خدای دا اختر پډېرو خلقو باندې به خوشاله وي خو تاسو ولیدل ابل اور زمنګ استاد سرونه مسلمانان په تورخم کې د غر لاندې شو دا غیب مین دی وی دا غیب خوین دی وی دا غیب بچی وی دا غیب دا ارزو تمنا وا مالم لاړو ځانم لاړو الله دا غوی خاندانونو ته
الله صبر جمیل ور نصیب کی الله د محبوب سمر امتیان چې پریشان دي الله دا غوی پریشانی په خوشاله بدل کی الله زمونږ د امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چارو جنی ولې وا نن د چا اختر وی الله هغه ته اختر الته مبارک کی د چارو جوی سره زمونږ روزه قبول کی الله کریم خدایا منګ د فضل خبرونه اوساته الله داستا رحم داستا کرم الله دا زمون ایمان دی چې زمونږه روزه بم د شریعت لاندې وي زمون اختر بم د شریعت لاندې وي دا غوی روزه او اخترم د شریعت لاندې دی الله د چاته عادت ته نه ګوري الله پاک انسان کې ګوري چې دغه زما د منلو څومره ماده پرته ده ان شاء الله چې نن د چا اختر کړي دا غوی د اختر مبارک وي د چا چې نن روزه ده الحمدلله زمونږه استاد فرضي او حق روزه ده الحمدلله الله رب العزت دی زمونږه استاد د جمعه الوداع الله د ټول امت د پاره خدای د خوشحالي جمعه وګرځي الله د امت پریشانی ختم کړي دعا وکي زمون فلسطین ته بیت المقدس ته د اسرائیل ارادي خراب دي یا الله مسلمانان خپلو کې متحد متفق کې الله خدای مسلمانانو اصلحي الله د مسلمانانو خلاف استعمال مکه ربا الله د مسلمانانو اصلحي الله د کفارو خلاف استعمال کې الله کریمه د دې ملک دا ګرانی الله دا خیر او عافیت سره رب العالمین خدای په ارزانه باندې بدل کړي رب العالمین څومره مسلمانان محتاج دي الله د ټولو ضرورت پوره کړي خدای موږ له چا زکات را کړي الله ارس استاد وړاندې دي رب العالمین خدای زموږ د مدرسې ضرورت الله د نور مدرسو سره پوره کړي او چا چې زکات ور کړي الله په خپل خزانو نو ورته دنیا کې زکاتونو په بدله کې ورته حلال مال ور نصیب کړي چا صدقات ور کړي الله کریم د خپل خزانو نه حلال مال ور نصیب کړي الله چا په موږ اعتماد کړي الله عمل نامه سره زموږ په خلاص نصیب کړي الله موږ د بدګمانو نه اوساته یا رب یا ارحم الراحمین سمره مسلمانان جیلونو کې دي الله د جیلونو نه خدای کورونو تراولي الله سمره بیماران د هسپتالونو کې دي دا ډیره عجیبه خبره ده موږ تاسو خو به د اختر شپه کور کې تیرو خو د بعض خلقو بچی با پلاران با میندې خويندې بیبیانې اب هسپتالونو کې الله روغ صحت نصیب کړي رب العالمین د چا اختر کې با جامې نه کپڑے بنئ الله کریمه داغي غریبانو په حال باندې ورحمېږي الله خدایا د خپل خزانو نه مالدار کړي الله کریمه خدای د مسافرو ډېر عمرګر دعاګانې غوښتي د بچو د پاره الله چا بچی نه صالحه بچی ورکي زمون بازي مرګري هغه انتهایی محبت ساتي او زبر بار دا خبره زکه کوم چې هغه اکثر پدې پښمنی مال موبایل کوي ماته نو به راته دعا لپاره درخواست کړو چې ما د لپاره دعا وغواړه عمر زاده جی صاحب نومیږي لیدل مې نه ده خو ما د لپاره دعا وغواړه چې خدای زما ته نصیب راکړي بچو ته مې ودونه کړي نو رب العالمین استا خزانه لوی دی الله د ډېر خلقو جوړې دي په بچو خسته کړي الله د دې رور تم خدای جوړې په بچو باندې ډکه کې د حاضر جمع کې سګناستي د چا زامن نه الله صالح زامن ورکي سګ بیماران دي سره زمونږ روغ صحت نصیب کړي او دعا وغواړي زمونږ څومره مسلمانان چې وفات شوي نن ورځې پورې قبرونو کې پراته دي نن جمعه دا غوي په قبرونو کې ده یا الله د چا ډېر عمر کیږي د چا لږ ورځې کیږي الله د ټولو قبرونو باندې انوار را اوره زمونږ د والدینو په شمول الله د ټولو قبرونو باندې انوار را اوره الله د ټولو قبرونو باندې انوار را اوره الله قبرونه د جنت باغچې وګرځي الله موږ او دوی ټول باندې اختر خوشحالي سره تیر کړي خیر او عافیت سره را باندې تیر کړي الله کریم د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کړي د چا څه قسمه پریشانی وي الله ته ختم کړي ان شاء الله د اختر د مانځ اعلان زمونږ ان شاء الله اب سبا ان شاء الله او بجې د سار زمونږ د اختر مونږ بوي ان شاء الله العزیز نو کو څوک به راضي ان شاء الله او بجو نه مخکې ځان را اورسوي الہ العالمین زمونږ د ټولو په اخر وخت ځان کدن کې دا کلمه په شوق را سره وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.